السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راته رک او روغ یاست. ملګرو نن درته بله یوه خوندوره ویډیو وړاندې کوم. ملګرو دې څخه مخکې چې تاسو ته ویډیو پیل کړم او تاسو ته یې وړاندې کړم، په خورا درنښت له تاسو څخه هیله کېږي که زما چینل کې نوي یاست او زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړی، ملګرو په څنګ کې ورسره د بیل نښان هم ووهئ، حال باندې کلیک وکړئ. ملګرو تاسو کولی شئ چې زما په چینل کې هر رقم نوې ویډیوګانې وګورئ ملګرو او خپله ستونزه حل کړو. راځئ چې ویډیو پیل کړو چې ویډیو دې په اړه ده چې موږ څنګه کولی شو خپل یوټیوب چینل معلوم کړو چې دا د پیسو والا دی او که نه د پیسو والا نه دی، خاص جیمیل اکاونټ دی. ملګرو ډېرو زیاتو ملګرو لومړی سر کې جیمیل اکاونټ یې جوړې کړي او هغې کې ویډیوګانې ورکوي. دغسې مخکې ما هم کوله ملګرو، تاسو زه وښیم په ثبوت سره چې اول ځل کې زه هم نه پوهېدم چې څنګه خپله جیمیل ویریفای کړو او روپو ته جوړ کړو. زه په نه پوهېدم چې دا څنګه ویریفای دی او که ویریفای نه یم. ما به پکې ویډیوګانې ورکولې ملګرو، تاسو ته یې زه اوس وښیم چې څنګه خپل چینل معلوم کړو، خپل د یوټیوب چینل معلوم کړو چې دا روپو والا دی، ویریفای شوی دی که نه دی ویریفای شوی. ملګرو که تاسو سره د یوټیوب سټوډیو نه وي نو تاسو به پلی سټور ته لاړ شئ، د یوټیوب سټوډیو به را ډاونلوډ کړئ. ملګرو تاسو به ملګرو راشئ چې یوټیوب سټوډیو مې را ډاونلوډ کړم، لومړی به راشئ تاسو یوټیوب سټوډیو باندې به کلیک وکړئ. دا څخه وروسته به ملګرو تاسو دلته راشئ. دا ګورئ ملګرو ما ډېرې زیاتې ویډیوګانې خېجولې دي، خو زه په دې نه پوهېدم چې دا څنګه ملګرو دا څنګه دي، یعنې زما چینل ویریفای دی او که ویریفای نه ملګرو. تاسو اوس وښیم دغه ویډیوګانې ما اوچتې کړي، ګورئ 11 میاشتې شوي دي، د بله مې ویلوه چې زه په دې نه پوهېدم چې دا څنګه یعنې چینل ما ویریفای شوی دی، یعنې روپو ته جوړ دی او که نه دی ملګرو. دلته به راشئ په دغې ویډیو به کلیک وکړئ، که ویډیو مو چېرته چینل ته خېجولي چې په دې مو کلیک کړو ملګرو، تاسو به راشئ دغلته به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړئ ملګرو را به شئ، بیا به په دې ځای کلیک وکړئ. په دې ځای مو چې کلیک وکړو ملګرو تاسو ته ګورئ ملګرو تاسو دغلته دغه ویډیو هر رقم منځنی حالت انځور تمنیل باندې جوړولی شئ. تاسو نه شئ کولی چې د ګالرۍ څخه چې تاسو تمنیل جوړ کړی ورته او یا عکس په کوم یو خېجوئ ملګرو هغه راواخلئ. ګوره تاسو ته لیکي چې تاسو چینل نه دی ویریفای شوی، ستاسو اکاونټ نه دی ویریفای یوټیوبه، تاسو به خپل یوټیوب اکاونټ را ویریفای کړئ او بیا تاسو کولی شئ چې دې ځای باندې تمنیل وخېجوئ ملګرو. ځینو ملګرو ته هم دغسې ستونزې بیا ویریفای کړی نه چینل او ویډیوګانې ورخېجئ نو تاسو ته هېڅ ګټه نه کوي چې چینل مو ویریفای نه کړو. هر څومره لیدونکي ولرئ ملګرو، که سبسکرایب ولرئ هېڅ معنا نه کوه. تاسو چې کله کې چینل را ویریفای کوئ ملګرو تاسو ته هلته خپل قانون وړاندې کوي چې تاسو به یو کال کې 4000 ګنټې لیدونکي او 1000 سبسکرایب برابر کوئ. چې کله ویریفای شي او که ویریفای نه شي ملګرو، هر څومره سبسکرایب او لیدونکي چې ولرئ ملګرو تاسو ته هېڅ ګټه نه کوي، نو تاسو به بیا خپل چینل را ویریفای کړئ ملګرو. دغه ډېره خوندوره طریقه ملګرو. که غواړئ ملګرو چې ویریفای چل تاسو ته زه وښیم چې څنګه یوټیوب چینل روپو ته جوړ کړئ ویریفای کړو، تاسو ما ته کمنټ کې ولیکئ نو زه به بیا تاسو ته هغه ویډیو جوړه کړم ملګرو. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو ضرور زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.